الحمد لأهله والصلاة على أهلها اما بعد. معززو یو ورور پوښتنه کړې ده چې په لمانځه کې درود شریف رانه هیر شه، اوس زما لمونځ صحیح دی که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اوله خبره ده چې موږ او تاسې باید لمونځونه د زړه په حضور باندې وکړو، نه داسې چې فکرونه سوچونه مو په کاروبار کې، په دوکانونو کې، په نورو ځایونو کې وي او دلته موږ او تاسې په لمانځه باندې ولاړ یو او دا دعوه کوو چې موږ د الله تبارک وتعالی سره مناجات کوو. داسې کول نه دي پکار. او دویم، ستاسو د مسئلې جواب دا دی چې درود شریف په لمانځه کې فرض یا واجب نه دی. که پاته سي لمونځ ورباندې نه دی پاسید او د لمانځه ثواب ورباندې کمیږي. فقهای کرام چې د لمانځه سنن راخي نو هغه دا هم لیکي چې ویصلي علی النبي صلی الله علیه وسلم، نو دا د سنتو څخه ده چې پر نبی علیه الصلاة والسلام به درود شریف وایي تر تشهد وروسته. او دا شان په الجوهرة النیره کې راځي چې ولا تبطل الصلاة بترکها، که د چا څخه په لمانځه کې درود شریف هیر سي پاته سي لمونځ نه ورباندې باطلېږي او ثواب به یې کم وي. باید موږ او تاسې لمونځونه په فکر باندې وکړو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.